الحمدلله دا نظام چې جوړ دی د دې نظام مسؤلین چې دي د دې اکثریت د ادارو چې دي هغه په اخلاص ولاړ هغه لکه اوله ورځ په دغه نیت راوتلي چې د خپل خلکو د خدمت لپاره راوتي دي د خپل خلکو د خدمت لپاره مدرسې پرېښولې کتابونه یې پرېښو تعلیم یې پر نیمه باندې پرېښو او هغه تعلیم چې هغه بل هیڅ سبب د پرېښودلو لپاره نه وي یوازینی دغه د خپل خلکو د خدمت لپاره پاتې شو بل په هیڅ عذر به څوک پرې نه ږدي زه خبره نه اوږدوم علما کرام به نورم خبره دغه نه کوي خو دغه یوه خبره کوم چې الحمدلله زه په دې خوښ یم دغه کار چې تاسې کړی دی په دې مور ته ګورئ چې تاسې د یو جامع جومات خالي پر جوړښت راټول شوي یاست تاسې یو ډېر عظیم د خیر کار ته اراده کړې ده په دې هېڅ نه مدخ کېږي دا به انشاءالله الله پوره هم کړي الله دې وسره چې زه خو بیخي دا وایم چې په دې کارو کې بل مې دغه خوش نصیبي ده چې په خپله مې کړې ده په دغسې کارو کې بل ځای کې رجوع کول خدای مکه یعنې هر څوک دغسې ګڼي دغسې یو کار په زه کېدی چې دا په خپلو پیسو باندې وکړم په هغه څه امکانات چې لرم دا پکې مصرف کړم ځکه یوازینی شی موږ ته چې هغه دی چې هغه د الله په کور کې مصرفېږي نو په موږ چې اکثره خلک چې ګوري هغه دپاره چې یو شی زیاتې کېږي هغه داسې یو ځای له رسوي چې یاره په هغه باندې د خدای په کور کې هغه مصرف شي چې خلک عبادت پکې کوي او ما ته یې ثواب رارسېږي نو الله دې ټول ته توفیق راله راکړي چې دغسې د خیر په کارو کې لاسونه سره ورکړو تاسې کې داسې اوسېږي هر هغه شی چې ستاسې یو اړتیا وي ما مخکې هم ویلي وو تاسې تر ما رارسوئ زه به تر ادارې پورې یا ټلیفون ورکوم یا به پر هغه دستخط کوم یا به تاسې ته لار درښیم چې تاسې دا تعقیبوئ روان یو انشاءالله د امارت چې کوم اخلاص د مسؤلینو د وزراو د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی او رئیس الوزراء حفظه الله تعالی دا ټول ملګري مشران ملګري چې دي یقینا د دوی د خپل هدف هم دا کړی چې تاسو ته څنګه خیر ورسېږي